اتلانو د شپږیزې لیګ اتلولي یووړه. د کریک پریس سپورټي چینل قدرمنو لیدونکو سلام پر تاسو ستړي مشئ. هیله د شپې ورځې به مو په خیر وي. د شپږیزې کرکټ لیګ شپږم پړاو چې د اکتوبر په 9 نیټه د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، اتلولي د اکتوبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ میسینک اتلانو لوبډلې وګټله. د 2019 میلادي کال شپږیزې لیګ لومړي پړاو لوبو کې دوه لوبډلې امونهنګان او بوستونکي لوبډلې بهر شوې. دوهم پړاو یا کوالیفای سیالیو ته سپین غر پړانګان، کابل بازان، میسینک اتلان او باندامیر ښامران ووتل. په دوهم پړاو کې هم سپین غر پړانګان او کابل بازان لوبډلې بهر شوې. باندامیر ښامران او میسینک اتلانو پیلوبې ته لار پیدا کړه. پیلوبه د جمعې په ورځ د محمد نبی ساخیل په 4 ویکټو وګټله. ټاس محمد نبی ساخیل وګاټه او توپ اچونه یې وکړه. باندامیر لوبډلې په 16 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره د عمران جنت د 32 منډو، د شوکت زمان د 22 منډو، د افسر زازي د 22 منډو او باطن شاه د 30 منډو په مرسته 150 منډې وکړې. نوین الحق د میسینک لوبډلې لپاره 3 ویکټې واخیستې. میسینک لوبډلې د هدف د شلم اوور په 5م توپ د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره د نور علي زادران د 42 منډو، د رحمان الله ګورباز د 14 منډو او د محمد نبی غساخیل د 10 منډو په مرسته پوره کړ او باندامیر لوبډلې ته یې په 4 ویکټو ماتې ورکړه. د لوبې اتلولي میسینک لوبډلې واخیسته. شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ لخوا په 2013 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په 2013 میلادي کال کې سپین غر پړانګانو، 2014 میلادي کال کې میسینک اتلانو، 2015 میلادي کال کې بیا سپین غر پړانګانو او په 2018 میلادي کال کې کابل بازانو، په 2019 میلادي کال کې باندامیر ښامرانو او 2019 میلادي کال کې میسینک اتلانو بیا وګاټه. په 2018 میلادي کال کې به د دې لیګ وم پړاو کېږي چې میسینک اتلان به له خپلې اتلولۍ د دفاع هڅې کوي. د شپږیزې لیګ د زیاتو ویکټو، زیاتو منډو، زیاتو څلوریزو، زیاتو شپږیزو او میشو توپونو په اړه راتلونکو ویډیوګانو کې معلومات درکوو. موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل ما سبسکرایب کړی نه وي نو هغه هم در سره سبسکرایب کړئ.